السلام علیکم ګران دوستانو، الله جل جلاله دې وکړي چې ټول برته روغ او جوړ خوشاله یاست. ګران دوستانو، زه محمد الله همدرد تاسو سره بیا په یوه نوې ویډیو کې راغلی یم. ملګرو، نننۍ ویډیو مې د باره کې ده چې څنګه کولی شو د پیپال اکاونټ په افغانستان کې جوړ کړو. نو ملګرو، ما څخه ډېر ملګرو پوښتنه کړې وه چې پیپال اکاونټ جوړولو په باره کې یو ویډیو جوړه کړه. نو نن تاسو ته درښیم چې څنګه کولی شو د پیپال اکاونټ جوړ کړو. نو ملګرو، ویډیو شروع کوو. که ویډیو ته مخکې مو زما چینل نه سبسکرایب کړی، نو زما چینل سره سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د بیل آیکن باندې هم کلیک وکړئ، بیا په ال باندې کلیک سره وکړئ او که ویډیو خوښ شو ملګرو، ویډیو هم درسره لایک کړئ. نو ملګرو، تاسو ته ما په لاندې ډسکرپشن کې دلته یو لینک درکړی وي. دې لینک ملګرو تاسو چې کله کلیک وکړئ نو تاسو ته به د پیپال هغه راوړي. ملګرو، تاسو ته به دا ډول صفحه راولي د پیپال اکاونټ. نو تاسو به ملګرو دې خانه کې ایمیل ادرس ورکړئ کوم باندې ملګرو تاسو غواړئ پیپال اکاونټ جوړ کړئ. کله چې ملګرو ایمیل ادرس ورکړئ نو په نیکسټ بیا کلیک وکړئ. ملګرو، تاسو ته به دا ډول صفحه راوړي. په لومړۍ خانه کې به ملګرو تاسو ته خپل ایمیل ادرس راواخلي. نو نور ملګرو تاسو نور خانې به زه درته ډکې کړم. تر هغه وخت پورې زه ویډیو سکپ کوم چې ویډیو غټه نه شي ملګرو. نو ملګرو، دا خانې به داسې ډکوي. ملګرو، په لومړۍ خانه کې ملګرو تاسو ایمیل ادرس ورکړي، هغه ایمیل ادرس خپل راخلي. او په دویمه خانه کې ملګرو تاسو پاسورډ ورکړي. لکه مثال چې زه درته وایم که نه چې افغان 50 یا 200 ملګرو دا شی پاسورډ ورکړي. دویمه خانه کې به هم ملګرو هغه پاسورډ ورکړي، پاسنی پاسورډ. او په دریمه خانه کې به نوم ورکړي او په دریمه خانه کې به لاست نیم ورکړي. او ملګرو دلته به تاسې مارکیټینګ ولیکئ. او په بله خانه کې ملګرو تاسو دلته افغانستان ورته انتخاب کړئ. افغانستان هم کله انتخاب کړ نو دلته به تاسو بغیر له صفر څخه نمبر ورته ولیکئ. او ملګرو، زه په پکتیا کې اوسېږم، پکتیا سیټي. او دلته به تاسو کوم ولایت کې اوسېږئ هغه به ورته ولیکئ. او دویم کې به ما ورته ولیکو ګردیز سیټي خابرات ریاست. تاسو ملګرو چې کوم ولایت کې اوسېږئ هغه نوم به ورته ولیکئ او سیټي مخابراتو ریاست به ولیکئ. او دلته ما ګردیز ورته ولیکو. او موږ پایتخت چې د افغانستان کابل دی ملګرو. او دلته ملګرو دا چې دا مهم هغه دی ملګرو کوډ دی، دا چې دی ملګرو زیپ کوډ. دا ملګرو څنګه د هرې ولایت ځان ته زیپ کوډ دی ملګرو. تاسو دلته په هغه ته راشئ، ګوګل ته دلته به سرچ کړئ. لکه زه اوس مثال سرچ کوم ګردیز IP کوډ ملګرو. دا چې کله سرچ ملګرو تاسو ته به کوډ راوړوي ملګرو. تاسو دلته لاندې راشئ ملګرو، دغه یو به کلیک وکړئ. په دې چې کله ملګرو کلیک وکړو نو دلته تاسو ټول هغه ولسوالۍ ملګرو راوړئ کوم ځای ملګرو پوسټل کوډ لري. دلته ملګرو تاسو هغه کوډ پیدا کولی شئ. لکه اوس د پکتیا چې ده 2201 دی ملګرو. نو تاسو دلته بیرته راشئ پیپال ته چې کله راغلئ ملګرو. او دغه خانه چې ده ملګرو دلته به تاسو ملګرو US ډالر په انتخاب کړئ او دغه خانه به چک مارک کړئ. بیا په دغه باندې کلیک وکړئ اګري اینډ کنټینیو. بیا چې کله کلیک وکړو نو ملګرو تاسو ته به دا ډول صفحه راوړي. دغه باندې ملګرو تاسو کلیک وکړئ او دلته به انډیویډل انتخاب کړئ. او دلته به دویم خانه کې به تاسو ولیکئ مارکیټینګ چې کله ولیکو ملګرو تاسو دلته لاندې راشئ او په دغه یو باندې به کلیک وکړئ ملګرو. دویم چې کله کلیک وکړو ملګرو تاسو دریمه خانه کې تاسو څخه غواړي بزنس URL. دا موږ نه لرو ملګرو، تاسو به کنټینیو باندې کلیک وکړئ. تاسو ته ملګرو دا ډول صفحه راشي او په دغه کې ملګرو تاسو په دغه کلیک وکړئ. دلته ملګرو تاسو افغانستان ورته انتخاب کړئ. دلته افغانستان ملګرو تاسو ورته انتخاب کړئ. او ملګرو دلته به تاسو پاسپورټ لرئ هغه به انتخاب کړئ. او ډرایور لایسنس ده او نیشنل ID کارت ده
او زه غواړم چې نېشنل آی ډي کارت باندې ملګرو جوړ کړم. دلته ملګرو زه تاریخ ورته ورکوم. نو ملګرو تاسو ته د څلورخانې ترکیبي درخانه کې ملګرو تاسو د خپلې تذکرې نمبر ورکړئ او په دویمه خانه کې باید د پیدایښت ستاسو د پیدایښت نیټه به ورکړئ ملګرو. بیا دلته په سبمیټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې ملګرو په سبمیټ باندې کلیک وکړو نو دلته بیا په سیټ اپ پرایمټ دې باندې ملګرو تاسو کلیک وکړئ. نو ملګرو زموږ داسې پای پال اکاونټ جوړ شو ملګرو. نو تاسو اوس څنګه کولی شئ ملګرو دغه ویریفای کړو. ملګرو چې ویریفای نه شي نو تاسو نه پیسې هم نشئ ورته لېږلی او پیسې نه بانک ته لېږلی شي او نه هم ورته رالېږلی شي ملګرو. بلانس نو ملګرو تاسو دلته لیدلی شئ موږ ډالر 0 USD د ملګرو. نو دغه ملګرو موږ ته به اوس یو ایمیل راسي. ایمیل هغه به ملګرو موږ دغه هغه کړو ویریفای به کړو. ملګرو تاسو ته به دغه د پیپال د کمپنۍ څخه ایمیل راغلی وي. هغه ایمیل باندې ملګرو تاسو کلیک وکړئ او دلته به تاسو کنفرم مای ایمیل دا به ملګرو تاسو کلیک وکړئ. دیم چې کله کلیک وکړو نو لږ څه انتظار به ورته وباسئ. دلته ملګرو هغه پاسورډ ورکړئ. ملګرو چې کوم ملګرو تاسو ایمیل هغه ته ورکړی ده پیپال ته. ملګرو تاسو به دلته خپل پاسورډ ورکړئ او بیا په کنفرم ایمیل ادرس باندې به کلیک وکړئ. ملګرو زموږ تاسې د پیپال ویریفای شو ملګرو کنفرم شو. ملګرو تاسو به یو دوه میسیج نور هم راسي په ایمیل هغه به هم یو 2 ساعته وروسته راځي هغه به هم کنفرم کړئ ملګرو. ملګرو تاسو ته یو بل ایمیل هم راغلی وي نو دلته به تاسو په ګیټ سټارټډ نو باندې ملګرو تاسو کلیک وکړئ. ملګرو تاسو چې کله هغلته کلیک وکړئ نو دلته به تاسو دغه خانه به تاسو ملګرو ټیک مارک کړئ او بیا په کنټینیو باندې کلیک وکړئ. نو دلته ملګرو تاسو بیا په کنټینیو باندې کلیک وکړئ. کنټینیو ملګرو چې کله کلیک وکړو دلته نو ملګرو تاسو کار به نور خلاص شي. نو تاسو دلته خپل پلی سټور څخه ملګرو تاسو پیپال اکاونټ د پیپال اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او هغلته ایمیل او د پاسورډ ور واچوئ. نو تاسو بیا له هر اپلیکیشن څخه چې پیسې لګوئ نو ډېر په اسانۍ سره بیا د پیپال اکاونټ ته لېږلی شئ ملګرو. ملګرو ویډیو تر دې ځای پورې وکړئ. ویډیو خوښ شوي نو ویډیو درسره لایک کړئ او که زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بل ویډیو پورې د خدای په امان.